د نن ورځې ډیر تازه مهم او وروستي خبرونه ګرانو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر. کابل کې د شوي وروستي ځانمرګي برید له امله د ملکیانو په ګډون 19 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رسهمي ویلي نن شاوخوا 7 بجې یو ځانمرګي بریدګر د مارشال فهیم نظامي پوهنتون دروازې مخې ته چاودنه کړې ده. ناټو وایي طالبانو ته د جګړې له لارې نشي بریالي کېدلی، تاوتریخوالی کم کړي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وایي هیله لري د طالبانو او امریکایانو پلاوي ترمنځ پیل شوي خبرې مثبته پایلې ورکړي. ګلبدین حکمتیار وایي که قانوني غوښتنې ونه منل شي پایلې نه منو. ګلبدین حکمتیار وایي که قانوني غوښتنې ومنل شي نو د ټاکنو پایلې مني او که چیرې ونه منل شي نو نه یې مني. حکمتیار چې نن یې په یوې خبري غونډه کې خبرې کولې وویل د ټاکنو کمیسیون د هرې رایې پر وړاندې مسؤلیت لري. جو بایډن ولسمشر کرزي ته پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جو بایډن پر خبرو یو وار بیا غبرګون ښودلی دی. نوموړي په خپاره کړي ټویټ پیغام کې د جو بایډن ته د پیغور په بڼه ویلي چې افغانان له زرګونو کلونو راهیسې د نوروز ګډ او ملي جشن نمانځي. شهسوار پاکستانی پخوانی سندرغاړی شهسوار له 2 کلن تبلیغ کولو وروسته خبر ورکړی دی چې نوره د تبلیغ لار پرېږدي او یو ځل بیا د موسیقي ډګر ته مخه کوي. خو پر وړاندې خلکو سخت غبرګونونه ښودلي دي. افغان کرکټ ملي لوبډله نن له غرمې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلینډ پر وړاندې د 3 شلوریزو نړیوالو سیالیو په موخه هندوستان هیواد ته ولاړه. د افغانستان د کرکټ مسؤلینو پر وینا چې ملي لوبډله د آیرلینډ لوبډلې پر وړاندې د 3 نړیوالو شلوریزو لوبو د ترسره کولو په موخه نن سهار له کابل څخه هند ته تللې ده. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه خبري ټولګه مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو همدغه خبري ټولګه خوښه شوي نو در سره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.